بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. د محرمیت پر اصل باندې مخکینی کلیپونه کې وغږېدلو او دې بحث ته یو څه نور هم ادامه ورکړو. نن پر دې باندې خبرې کوو که چیرې د محرمیت اصل مات سي نو بیا کمې منفي پایلې یا اغیزې د خپله ځانه سره لرلی سي. یو مهم موضوع چې د هغه دا ده چې د محرمیت اصل د ماتولو منفي پایلې یا اغیزو کې یو بل فاکتور هم مهم رول لري. هغه دا دی چې تاسې په څه رقم یو محیط کې ژوند کوئ، په څه رقم یو جغرافیه کې کار کوئ، ستاسې کاري ساحه څه رقم ده، هلته کوم ډول ټولنیز حساسیتونه معیارونه شتون لري. دا خورا مهم رول لري په دې کې. راځو غږیږو پر دې باندې که چیرې د محرمیت اصل مات سي کارمند، اداره، نهاد او مراجعه کوونکي د کومو ستونزو سره مخامخ کېدلی سي. اول، که چیرې کوم کارمند د محرمیت اصل یا اصول تر پښو لاندې کې اولین زیان یا تاوان چې دی ویني هغه دا دی چې د په وړاندې به قانوني اجراات ترسره کیږي. دی به قانوني مراجعو ته وړاندې کیږي او د ده په اړه باندې به رسمي شکایت کیږي چې د ادارې خورا مهمو اصولو کې یو اصل مات کړی دی. په هغه سره به دی مجرم پیژندل کیږي، کیدای سي جریمه سي او یا هم کیدای سي په وړاندې باندې نور اقدامات وسي. دوهم تاوان چې دی هغه د باور د لاسه ورکول دی. کله چې په یو نهاد کې د محرمیت اصول تر پښو لاندې کیږي د هغه نهاد باندې باور د خلکو کمیږي، بیا خلک په هغو باندې باور نه کوي. علاوه پر دې باندې هغه فرد، هغه کارمند چې کوم د محرمیت اصول ماتوي پر هغه باندې به په داخل د ارګان کې د ارګان د خوا څخه هم باور کمیږي، د ملګرو همکارانو د خوا څخه به هم پر ده باندې باور کمیږي. دی به کراکره خپلې اړیکې دوستان د لاسه ورکوي، د اړیکې په جوړولو کې به ورته ستونزې پیدا کیږي او ترڅنګ یې د موثریت په داخل د ارګان کې تش کیږي، کمیږي. دریم زیان یا تاوان د محرمیت اصل د ماتولو هغه د ارګان شهرت ته صدمه یا تاوان رسول دي. کم نهادونه چې په دغه ستونزو سره مخامخ سوي دي یا په داخل کې کارمندان د محرمیت اصل مات کړي د دغه ارګان شهرت په ټولنه کې په جامعه کې د مراجعه کوونکو په مابینځ کې کمیږي او خلک بیا چندانې په هغو باندې باور نه کوي، ځکه چې د مخکیني تجربو څخه هغه خبره د خلکو تر مابینځ پاشل کیږي. ټول په دې باندې خبرېږي چې دوی په دغه برخه کې ستونزه درلوده او په دې باندې هم پوه سئ چې شهرت د لاسه ورکول خورا اسانه دی او ترلاسه کول یې خورا ستونزمن دی. نو برته که چیرې یو ارګان وغواړي چې خپل مخکینی موقف او مقام برته په لاس راوړي هغه به ډېره زیاته سخته وي. څلورم تاوان یې د مراجعه کوونکي د رواني او احساساتي ستونزو سره مخامخ کول دي. موږ تاسې په دې باندې پوهېږو چې کوم کسان چې نهادونو، خیریه بنسټونو، بشري بنسټونو ته مراجعه کوي دوی مخکې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د دې په خاطر باندې مراجعه کوي چې خدمات په لاس راوړي، صحي، روحي، رواني، اقتصادي، نورې ټولنیزې ستونزې او مشکلات یې حل سي. مګر هم که چیرې موږ بعضې اصول تر پښو لاندې کړو، خصوصا د محرمیت اصل تر پښو لاندې کړو، د ده د ستونزو د کمېدو پر ځای باندې موږ تاسې اخلو دی د نورو ستونزو سره مخامخ کوو چې په هغه کې تر ټولو مهم چې دی یا هم په اصطلاح باندې کوم چې ډېر زیات خطرناک دی د مراجعه کوونکو دپاره هغه د دوی روحي او رواني صدمه ده. زموږ ستاسې د یوې اشتباه په خاطر باندې هغه کس د نورو رواني او روحي ستونزو سره مخ کېږي کوم چې د هغه دپاره ښه نه دی. پنځم تاوان یې چې دی هغه مسلکي بندیزونه دي. کوم کارمند چې د محرمیت اصل مات کړي کیدای سي وظیفه ترلاسه ورکړي، نور ډیسپلینري یا کوم اکشنونه چې دوی په اصطلاح باندې هغه انضباطي کړي چې په داخل دفتر کې ستا هغه پر ده باندې تطبیق کېږي او کیدای سي د خپل کاري جواز د لاسه ورکړي، یعنې کاري جواز یې لغوه سي او کیدلی سي چې په آینده کې د کار پیدا کول یو څه ستونزمن وي. او بل تاوان چې دی هغه د امنیتي خطراتو دي. کله چې کوم کارمند د محرمیت اصول تر پښو لاندې کوي هم خپل ځان ته خطر پېښوي، هم هغه مراجعه کوونکي د چا په اړه چې دوی معلومات لیکوي هغو ته تاوان پېښوي، یعنې دواړه کیدلی شي د بعضو خطرونو سره مخامخ سي. بله خبره دا ده چې کیدلی سي چې ارګانونه یا نهادونه مالي تاوانونه هم وویني، یعنې د فاینانشل لاس سره هم دوی مخامخ کیدلی سي. هغه په دې بڼه چې مطلب هغه د چا چې د محرمیت اصل مات سوی دی د شکایت کولو څخه وروسته کیدلی سي چې دی په اصطلاح باندې ادعا د خپل تاوان د اخیستلو وکړي، کومه صدمه یا تاوان چې دته پېښ سوی دی. نو په دې کې کیدلی سي چې بعضې مالي تاوانونه هغه ارګانونه یا نهادونه وویني، یعنې د ده څخه تاوان وغواړي، علاوه پر هغه باندې کیدای سي خپل
کوم مراجعه کوونکی چې درلود هغه د لاسه ورکړي، او حتی تر دې پورې امکان شته که چیرې ډونران په دې باندې خبر شي چې په دې ارګان کې داسې ستونزې دي، پر دوی باندې به فنډونه هم قطع شي. نو دا یې څو عمده عمومي او مهم زیانونه یا تاوانونه وه که چیرې د محرمیت اصل مات شي. نو په دې هیله چې دا درته واضح سوي وي. بیا هم وایم چې د محرمیت اصل په ټولو مسلکي کارونو کې، په کیس منیجمنت کې، په ایمیج پیسز کې، په نورو برخو کې خورا مهم او حیاتي رول لري. کوشش وکړئ تر څونه چې امکانات لري، څونه چې وس کېږي، د ستاسې او د مراجعه کوونکي تر مابین چې څومره معلومات تبادله کېږي، هغه معلومات باید همالته ستا او د مراجعه کوونکي تر مابین پاتې شي. په هیڅ صورت باندې د هغه معلومات د باندې لیکول او د نورو سره شریکول، په ازادو مجلسونو کې پر هغه باندې بحث کول، دا شی باید ونه شي، ځکه چې د دې پایلې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بیا خصوصا داسې یو کانټکسټ یا محیط کم چې موږ لرو. نو په دې هیله چې دا موضوع ته واضح سوي، زموږ د چینل خوښول، سبسکرایب کول او د نورو مسلکي کسانو سره شریکول مه هېروئ، او موږ ستاسې نیکو مشورو ته په تمه یو. او که چیرې کوم پوښتنه درلوده کولی شئ چې پر ویډیوګانو باندې په کامنټ کې ولیکئ. که نه و د هرې ویډیو په تشریح کې زموږ د واتساپ د کمیونټي لینک شته، هغه جوین کړئ، زموږ سره یو ځای شئ، او په عین حال کې د واتساپ چینل هم شته، هغه کولی شئ فالو کړئ، او په ګډه به کوشش کوو چې یو د بل سره کومک وکړو او په ګډه باندې زده کړه وکړو. ښې چارې الله مو مل شي.